دا ډېره اهمه نقطه یاده کړه په څه چې مړ شو په هغې به راپاڅېږو. اوس دا ستا مرضي ده چې ته په څه باندې مرګ غواړې. نو ما ته یو سړی دا وایي چې دا خو زموږ په لاس کې نه ده. ته څنګه مونږ ته وایې او زموږ په لاس کې نه ده؟ نه، په یو لحاظ سره زموږ په لاس کې نه ده، په یو لحاظ سره زموږ په لاس کې ده. په دې اعتبار سره زموږ په لاس کې نه ده چې مونږ ته یو وخت نه دی معلوم، خو په دې اعتبار سره زموږ په لاس کې ده چې زموږ ورته هر وخت سوچي چې زه چې دا کار کوم په دې ما لږ مرګ راتلی شي. آیا ته غواړې چې په دې مړ شي؟ لکه یو سړی ناست دی فلم ته یا نور څه جاخې ګوري او د دې ته سوچ لاړ شي چې کیدای شي ما له په دې حال مرګ راشي. دې دا بندولی نه شي؟ بندولی شي، ختمولی. نو په دې اعتبار سره دا مسله زموږ په لاس کې ده. که ما ته دا غواړو چې موږ له مرګ راشي په داسې حال کې چې زموږ نه الله راضي، نو بیا به ته کوشش د څه کې؟ د عبادت، د نیکو اعمالو. خپله دنیا ته کې مزدوري کې حلال رزق ګټې، کمې د دنیا منډې د هغه ته وایي، په دې کې مرګ راتلی دا څه عیب نه دی. انسان هر ټیم کې مرګ راتلی شي، نه څه د ګناه، بلکې که نیت چې د الله راضي کولي نو ته عبادت کې لګیا، دغه هم ته به عبادت کې مړ شو. د هغې نه چې فارغه کېږي بیا ته اکثر وخت هغه ته په عباداتو کې تېری، یا علی الاقل که په عباداتو کې تېر نه کړي نو په داسې څه کې تېری چې په هغې کې ګناه نشته. لکه ولې دومره احتیاط کې، ولې دومره ته چې دی ځان د مرۍ نه نیولی دی؟ ویره د مرګ څه پته نه لګي او داسې نه چېرته اخوا دېخوا کار کې لګیم او مرګ راباندې راشي. نو په دې اعتبار سره خو دا مسله زما او ستا په لاس کې ده. دا سړی چې په احرام کې مړ و هم په دغه حالات کې راپاسي، ته چې په څه مړې په دې به راپاسي. او زه راته دا خبره وکړمه تفصیلي بیا داسې په څه چې ځوان شوې غالبا په هغې به بوډا کېږي، او په څه چې بوډا شو په هغې به مرې، او په څه چې مړ شو په هغې به راپاسي. او بیا چې په څه راپاسي د الله به سره هغه حساب د هغې مطابق تاله به جزا درکوي. زما او ستا لاس کې دا مسله په دې اعتبار سره الله موږ له اختیار راکړی، داسې نه چې موږ بې اختیار. کوشش د کوم ځای نه پکار دی؟ اول کومه مرحله ده؟ ځوانۍ ده. ځکه چې په ځوانۍ کې چې په انسان کې کوم خویونه راشي که نه، ښه خویونه او که بد خویونه، دا اکثر نه بدلېږي. زه اکثر ټکی وایم، یعنې داسې هم کیدای شي خو دا نادره نه چې بدل شي، خو اکثر دا نه بدلېږي دا خوی. ته ځوانۍ کې مونځ اودس کوې که نه، ته به سپین ږیری شي دا خوی نه بدلېږي. ته په ځوانۍ کې رښتینی یې، ته د مرګه پورې به دا ستا خوی. ته په ځوانۍ کې د غلطو کارونو نه ایسې، ډډه کوې، کرکه کوې. ته به مشر سړی شي، ته به بوډا شي، خو تا کې به دا خوی پروت وي. ځوانۍ کې چې اکثر کم بد صفات په سړي کې د پاتې شي، ته به ځوانۍ نه قصه برابره، بیا ستا لین برابر شو، مرګ ته برابر شي چې مرګ دې په ښه عمل وشو په هغې به راپاسي. نو خبره صحیح ده چې ټولو د الله په لاس کې ده، خو الله موږ له اختیار راکړی دی. که غواړې چې دا شرف او عزت تاته میلاو شي چې په یو ښه کار باندې مړ شي او قیامت پر ورځ په هغې راپاسي، نو طریقه یې دا ده. بله څه طریقې نشتي. ګوره داسې نه څوک وظیفو پسې ګرځي. یو وظیفه شته هلته خیر، خو د ټول نه اولنۍ طریقه دا ده چې ته به هر وخت کوشش کوې چې ته یو ښه کار کې لګیا یې. او ما راته ووایي علی الاقل که په ښه کار کې نه یې لګیا، چې په بد کې نه یې لګیا، دا بیا هم څه خبر نه مرګ را یو سړی ودرې. د خوب نه هم ګوره ما ورته عبادت جوړولی شو. الله اکبر، دومره موږ ته د هر څه آسان دي، خو موږ توجه نه ورکوو. یو سړی وایي چې خوب نه څنګه عبادت جوړېږي. خوب نه عبادت دې جوړېږي، ته ویده کېږي د شپې او ته په دې نیت ویده شي چې زه خوب پوره کړم او منزل راپاسم سهار مازدیګر، زه خوب پوره کړم، زما بدن ته طاقت راشي، زه پکې د خپل رب بندګي وکړم. که دا نیت دی نو دا خوب هم عبادت ګرځي. نو کوشش کوئ. او وظیفه ما تاسو ته وي، وظیفه ډېره اسانه ده. هر وخت الله ته فریاد کوه او دعا غواړه، وایه الله زما اخره خاتمه جوړه کړه.
د دې نه خو بله ګټه وظیفه نشته. ها د دې حدیث نه خو لنډه دا مسله راووته، په دې خو موږ پوه شو چې څوک د احرام په حالات کې مړ شي نو هغه به په دغه دوو کپړو کې ښخولی کېږي او خوشبو به پرې نه لګي، ځکه چې احرام په حالات کې په ده خوشبو منه ده، او د ده به سر او مخ دا ښکاري، ځکه چې د احرام په حالات کې مخ او سر پټول دا ناروا دي. اوس راځو د غسل مسایلو ته. اول دا مسله ده چې د غسل حکم څه دی، مړي له غسل ورکول واجب دي، مستحب دي، سنت دي. دې کې صحیح خبره د دلایلو په رڼا کې هغه دا ده، قرآن او حدیث په رڼا کې، چې د مړي له غسل ورکول فرض کفایي دي. فرض په دوه قسمه، یو فرض عیني. څه مطلب د فرض عین؟ هر انسان به یې کوي، لکه د ماسخوتن دا مونځ په موږ څه فرض عین و، ته به هم کې زه به هم یو په عربۍ کې ویل کېږي شریعت کې فرض کفایي، یعنې چې نور څوک یې وکړي نو د دې باقي چې نه دی کړی د هغوی نه الله تپوس نه کوي. نو مړي له غسل ورکول فرض دي، خو په ټولو نه. چې بعضو مسلمانانو غسل ورکو نو د نورو نه الله تپوس نه کوي، او که ټولو ورنه کو نو ټول ګناهګار دي. ها د هغې نه بعد راځو او ما فضیلت بیان کړی چې کم سړی مړي له غسل ورکړي او بیا رسول صلی الله علیه وسلم په هغه پرده راواچوي، الله به یې څو پیرې وبخي؟ 40 پیرې به الله وبخي. دا مسله مخکې ذکر شوې. بله مسله هغه دا ده که یو سړی غسل ولا نه دی ورکړی شوی او ښخ کړی شو، ده سره به څه کوو؟ نو غسل ورکول خو موږ وایو فرض دي، نو دی د غسل دپاره د قبر نه راویستی شي، بلکې راویستلی کېږي به الا په یو حال کې چې کله غالب ګمان دی چې د ده بدن به بدل شوی وي. غالب ګمان دی چې بدن یې بدل شوی دی، بس بیا مه راوباسي. اوس سړی ښخ کړی شو، ګنټه بعد 2 3 ورځ نیمه دا پکې ولګي، خلکو چا غسل نه دی ورکړی نو دی به راویستی کېږي. بله مسله یاده کړئ، دا غسل ولې مړي له ورکوو؟ دا یو سوال دی. یعنې دا د مړي پاکولو لپاره. نو بیا تا ته یو کس داسې وویلی شي چې یو سړی مړ شي او پاک نشي کېدی. لکه یو سړی د غسل یې وکړو او راووتو، کټ کې کېناستو، ساعت یې ووت. الله اکبر. او زموږ د اسلام هېڅ اعتبار نشته، هېڅ اعتماد پرې نشته. دا موږ یو چې قسم دومره اوږده کړې ده. بله ورځ یو کس وفات شوی، بیا ما تعزیت له ټلیفون وکړو، که ما څنګه وفات شو؟ وایي څه کار و هلته ملک کې، او څه کار له ووتو، خپل کار یې ختم کړو، راغی کور ته او خپلې ښځې ته وایي چې ما له اوبه تیارې کړه، زه لامبم. روغ رمټ سړی، اوبه راله بالټي کې واچوه، زه لامبم. او ده چې څنګه کټ کې ناست دی، خپې غځولي دي، بیا نه یې پاسېږي. موږ قصه اوږده کړې ده سمه، دا به زه بوډا کېږم او دا به 80 کالو ته رسم، بیا به 100 کالو ته رسم، بیا به په ما بیماریانې راځي او بیا به په هسپتالونو ګرځم او بیا او د هغې نه بعد به بیا مرګ راځي. نه، قصه صرف دومره دی چې دا کم ساعت چې کته به راځي دا ودرېږي بس. او قصه دومره دی چې دا دومره زړه دا وړه ټوټه د دې د درزېده بند شي. قصه دا ده، خو موږ قصه سمه ګټه کړې ده. نو یو سړی د غسل یې وکړو او ښه صفا دی او مړ شو. نو که موږ دا ووایو چې دا غسل دې لپاره موږ ورکوو چې مړی صفا شي، نو دا خو صفا دی. اگر که بعض علماو دا قول دی دا د طهارت لپاره، خو راجح دی کې دا ښکاري والله اعلم دا د عبادت په نیت دی، دا تعبدي دی. دا که دا مړی پاکي او که ناپاکي غسل به ورکې، دا عبادت دی چې دی الله ته داسې مخامخ شي چې دی بلکل پاک صفا. الله اکبر. او کله ګورې د مرګ دا حالات به کېدي چې تاسو لیدلي په بعض کسانو باندې به خو لیدلي، کله انسان د مرګ په دې زنکدن کې د هغه باندې داسې حالات راشي چې دی بېهوده شي،
نو شریعت یې غسل ولا ورکړه. دا حالات موږ ټولو باندې راځي، دا چې ګټې ګټې څوک وایي که نه په ده به هم راځي، دا چې الله عبادت کوي په ده به هم راځي، دا بېدینه چې په ده به هم راځي. او په هغه ټایم به موږ ته پته ولګي. خو مشکل دا دی چې سخته دومره چې سړی بیا چاته بیانولی نه شي. الله دې موږ ته هغه وخت اسان کړي. ها بلې مسلې ته راځو. غسل طریقه خو به تفصیله بیانو، خو څو مسلې ته اول بیانو. یو مسله دا ده چې مړي له غسل ورکوې نو کپړې به دې ټولې لرې کړې که نه؟ نو جواب دا دی چې مستحب طریقه دا ده چې کپړې ترې لرې کړې شي، خو په داسې طریقې سره چې اول به ورته د نامه نه د زنګونه پورې څه شی پې له پاسه واچي. داسې دومره ګران کار نه چې موږ په کلي کې 2-3 کسانو ته حواله کړی. خو ځکه ما ته اوس ته وایي که نه یو مولوي صاحب ما نه پاکستان کې ګیله کړې وه، ما ته ویل مړه ډوډۍ ته موږ نه شو مړه عوام دې راپسې ټول مولیان. ما ته ویل چې هر مسله ته بیانوي. نو ما دا دین خو راغلی هم دې دپاره چې هر سړي ته معلوم، خو هغه خلک به تا ته دین پوره نه ښایي، کوم خلک چې په دې یېرېږي چې زما کاروبار به ورسره کمزوری شي. کاروبار که ستا د الله سره رواني که نه هغه مضبوطېږي په دې باندې چې ته د مسلمانان د هرې مسلې نه خبره کړي، په دې سره به ستا کاروبار مضبوط شي. خو هغه کاروبار چې کوم د الله سره، که د خېټې غم دې راغستی هغه بیا جدا مسله ده. ولې په کلي کې 2-3 کسان دي چې هغه سره غسل وکړي؟ ولې زه نه، ولې ته نه، ولې زه خپل پلار له به خپله غسل نه ورکوم، ولې زه رور له به خپله غسل نه ورکوم، ولې زه ملګري له به خپله غسل نه ورکوم، او دا زما د هغه سره وفاداري ده، دا زما د هغه سره محبت دی. ولې؟ جواب ما له چل نه راځي. دویم ما ته خوی شوی نه دی دا چل، نو څه کمی من کې دی، څه بیانولو والا کې دی. لکه څنګه چې پښتانه متل کې وایي څه اوبه خړي دي او څه میان ړانده دي، څه منګه څه هغوی نو کیسه ګډوډه ده. داسې ګرانه طریقه نه ده چې ته جبل احد د مدینې اگر اوچتې په شا او یو 50 کیلومتره به وړې، هېڅوک نه ځي، خو چې سړي له طریقه ورسي. مړي باندې اولنی کار دا پکار چې د باندې کپړه، هغه مسله خو مخکې ذکر کړي چې سات وځي یو کپړه وپې اچي. بله کپړه چې دې لپاره د غسل په ټیم د نامه نه د زنګونانو پورې د عورت په دې یو غټه کپړه واچولی شي یا تولیه واچولی شي د لنګ په شکل کې، بیا به د کپړې وایستې شي. دلیل په دې دا دی، زه دلیل پې ښیم. امام ابو داود دا حدیث راوړی د عایشه رضی الله عنها وایي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو نو صحابه کرامو کې اختلاف راغی د غسل په وخت کې. اختلاف په دې کې وی چې والله ما ندري ان نجرد رسول الله صلی الله علیه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا. د رسول صلی الله علیه وسلم به کپړې لرې کوو لکه څنګه چې موږ د خپلو مړو نه لرې کوو کنه، په کپړو به له غسل ورکړو، بیا په کپړو له پاسه له غسل ورکړو. معنی دا چې د هغوی دا طریقه وه چې د مړي نه به کپړې لرې کول او دې سره طهارت ومرسه. او بیا د یو ټک درکړم، زموږ منځ کې نصیحت کوم په هره مسله کې، که فقهي مسله وي، که هغه د حدیث وي، که قرآن کار او شریعت دی ټول نصیحت. دا کومې کپړې چې ما ورته اغوندو که نه موږ ته هېڅ پته نشته چې دا به زه واپس په خپله لرې کوم که دا به رانه څوک په قینچې باندې پرېږدي. دا د سوچ خبره ده. د ډېرو نه زموږ په مخ کې په قینچې باندې پرېکړې شوي دي. ته چې کله هم جامې بدلې که نه او کمیس دې واچوي او پرتوګ دې واغوستو نو دې ته پکې سوچ کوه چې بیا به ګوره موقع راشي او که نه چې ته به په خپله وباسي، که نه هغه څوک چې د لامبې هغه به په قینچې باندې پرېږدي. ډېره د سوچ خبره ده. زموږ دې طرف ته سوچ دی. کنی دې سره سوچ خبره دا هم ده چې موږ چې دې کور ته وځو راننه وځو، دې کمرې ته وځو راننه وځو، یو ورځ مې داسې راشي چې موږ دې ته واپس نه راشو، داسې به ترې لاړ شو. دا ټولې خبرې که ما ورته مخې ته کېښودې که نه زموږ د ژوند به ډېر مزېدار شي، بل زموږ امیدونه به لنډ لنډ شي چې بس سبا ته ځو دومره ژوند تېرول غواړي چې ګزاره پرې روانه وي. خو ما ورته خو مرګ شاته ګزار کړی دی او د هغه کومو چې عمر زیات دی هغوی خو سم شاته ګزار کړی دی.
او دا حدیث کې راغلی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي انسان چې بوډا کېږي دوه شیانو سره ځواني یو د مال سره محبت دویم د ژوند سره محبت نو هغه ځوان لا ښه دی چې ته کله ناکله د مرګ تذکره وکړي ګیله د هغه سپین ږیري نه خو یې د سره تذکره نه کوي دا خبرې مخې ته ساتئ بله مسله ورسره دا منځ کې بیانه شوه چې د کپړې د ویستو ښه طریقه هغه څه ده په قینچي سره پرې کوئ ځکه که سړی وایي چې کپړې دې دغه شان وباسم نو کیدی شي مړی بې پرده شي نو ښه طریقه ده د قینچي رواله پرېږده الله اکبر او بلې خبرې ته هم سوچ دی الله رب العزت زموږ د عزت څومره خیال ساتلی دی د انسان نسا وتی دی هېڅ نه محسوسوي دغه ټیم کې خو شریعت تا ته وایي بې پردې نه کړي دومره زموږ د عزت خیال الله رب العزت ساتلی خو یو انسان راولګي ژوندی دی او ځان بې پرده کوي په خپله ځان شرموي یو زنانه ځان بې پرده کوي ځان شرموي او الله رب العزت خو دا ویلي وي دا مړی بې پرده نشي ګوره احتیاط کوه در د عزت دی بله مسله د مړي عورت ته به څوک چې غسل ورکوي د مړي عورت ته به نه ګوري نظر به داسې ساتي چې په عورت نه لګي اوس سړی چې د مړي عورت ته څوک ګوري ګوره څوک ګوري که نه ګوري موږ خو مسله به بیانو یوه دویمه لکه اوس یو سړی دی د مړي عورت صفا کوي نظر بالکل په دغه ځیمه ساته لکه اوس زه دې ستنې ته ګورم دې ستنې ته زه به دوو طریقو سره کتی شم یو داسې چې زه بالکل په غور سره ګورم چې دې کې څه دي دې کې څه یو زه دې ته دا ګورم زما سترګې حقه شان ښکاري خو دا زه هسې یو نظر پې ورچوم نور تفصیل ته نه ګورم مړی چې څوک لامبوي هغه به نظر په عورت نه ساتي بله مسله عورت ته مړي د دې سره به لاس بغیر د حایل نه لګي حایل څه ته وایي یعنې چې ستا د لاس او د هغه د عورت په منځ کې څه یي دستانه کپړه بل څه شي عورت له به لاس داسې هغه نه ورشي دا یو مسله شو بله مسله په مړي باندې به اوبه څو پیرې اړي او د مړي د غسل ورکولو طریقه دا زه بیا پوره بیانوم خو دا مسلې چې تاسو ته یاد دي واجب دا دی چې یو پیر به پې لازم اړی او زیات چې کله ضرورت وي او مستحب طریقه څه ده نه طاق عدد مستحب طریقه طاق عدد په یو ونه شوه درې پنځه اووه رسول الله سلم ام عطیه ته ووایي که نه او یا د دې نه زیات که تاسو ته مناسب ښکاري یو مړی دی صفا نه شو بیا وباړول دې کې څه حرج هغه نشتي والله اعلم ها دلته یو ډېره اهمه مسله ته ذکر کړي یو سړی دی مړ شو د جنابت په حالت کې د سړی د جنابت په حالت کې مرګ پرې راغی یا یو زنانه وفات شو د ماهواري په دوران دله به څو غسل ورکړی کېږي نو راجح قول دا دی چې همدغه یو غسل دی ولې یو سړی وایي چې یو د مړي ورکولو غسل شو بل دی جنابت په حالات کې موږ وایو ګوره دی اوس مکلف نه دی نو ته ورله غسل د جنابت څنګه ورکړې الله خو هغه نه تپوس نه کوي الله اکبر غریب خو دنیا نه تللی الله دې تپوس کړي چې ته جنابت په حالت کې تا غسل نه وکړ نو په ده باندې دا عبادت واجب نه دی پاتې شوی نو بس هماغه غسل اگر که بعض علماو دا خبره کړې ده کمزوري وایي داسې زنانه او داسې سړي له به دوه غسله ورکړی کېږي دا کمزوري مسله او عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي دا حدیث امام طبراني راوړی وایي اصیب حمزه وحنظله رضی الله عنهما د احد په ورځ حمزه رضی الله عنه شهید شوی او حنظله رضی الله عنه شهید شوی د دواړه شهیدان شوي وهما جنوب او دواړه د جنابت په حالات کې په دواړو باندې مرګ داسې حال کې راغلی
جنابت په حالات کې جنابت حالات په انسان باندې بار قسمو طریقې سره راتلی شي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې رأیت الملائکة تغسلهما، دې دواړو الله دا عزت ورکړی دی چې ملایکو دوی له غسل ورکړی. دا مسله هم کېدای شي تاسو اول پرې راوړئ چې حمزه رضی الله عنه پکې هم دی که نه؟ تاسو ته معلومه مشهور څوک دی؟ حنظله دی، او دا حمزه رضی الله عنه د امام طبراني دا روایت راوړی دی. او سړی به چې په دې کې دلیل څه دلیل ګورو دې کې دا او که چېرته جنوب انسان له غسل ورکول مستقل لازمي نو بیا به رسول صلی الله ملګرو ته ویلو چې دې دواړو له غسل جدا ورکړي، په دې سې نه دي ویلي. اوس راځو مړي له غسل ورکولو طریقه د اول سر نه اخره. زه به کوشش کوم چې لنډه بیانه کړم چې موږ ته یاد شي. اولنۍ خبره خو هغه دا ده چې بسم الله ویل مستحب دي. لکه څنګه چې موږ په خپل اودس چاردام کوو نو بسم الله وایو، اگر که ای کې اختلاف دی او راجح دی چې بسم الله ویل لازم دي اودس چاردام. اوس ته مړي له غسل ورکوې بسم الله دې وایې برکت دپاره نو دا مستحب دی انشاءالله. د هغې نه بعد پکار دا دی چې څوک مړي له غسل ورکوي که نه چې ډېر کسان نه یو دا مسله مې یاده کړي، لکه زیات نه زیات هغه کس چې څوک غسل ورکوي او کس دوه د غسل ورکولو حقدار څوک دی دا مسله به هم بیان. اولنۍ مسله چې ګڼه نه ولې ګڼه نه موږ خو پښتانه یو موږ خو ګڼې ته خوشحالېږو. لاره کې که میږی مړ پروت وي موږ ورته یو 50 ولاړ یو نو ولې ګڼه ښه نه ده؟ چې مړی موږ دا ویلو کې انسان باندې چې مرګ راشي دی بېخوده شي هر څه کېدی شي نو چې دی به پرده کې پاتې شي. بله مسله دا یاده کړه څوک چې مړي له غسل ورکوي دا خو لازم دي چې هغه به پوهېږي. دویمه هغه به امانتګري امانتګر به یې ګورئ. ستا مخې ته د الله یو بنده پروت دی او د هغه نه ساه وتی شرمې به یې نه او خېټه یې سمه پړسېدلې وه پوزه یې سمه کږه شوې وه مخ یې تک تور شوی و دا یو طرف یې تک شین شوی سله یې شرمې سله پرده اوچتې او ته خو په دې پارام لګې ځکه چې ته مخې ته پروت ته باقي ساه نشته. نو بیا خو د غیرت تقاضا هم دا ده د شریعت تقاضا هم دا د غیرت هم دا چې با غریب کې غصه نشته خو تا ته څه نشي ویلی نه تا نه ځان پټولی شي نو ته یې پټ کړه ته یې پټ کړه. دا هم زموږ په دې معاشره کې شتي ګورئ نه مې اورېدلي چېرته دا قصې کوي بېلېږي توبه الله وایي چې څه ګناه به یې کوله ته به وایي چې دې د ګناهونو نه پاک دی دا چې کوم بیګیا وایي چې څه ګناه به یې کوله او خېټه یې سمه پړسېدله دا خو طبیعي خبره ده د مړي خېټه پړسېدله دې کیسې رنګ یې وایي چک زیړو دا خو طبیعي خبره وینه ودرېده دا ختمه شوه. کم انسان کې چې دا وینه نه وي او دی مړ شي دی به ښه تک زیړ شي دا وینه چې به کمه کله تور شي ورې ځکه چې هغه وینه په یو ځای باندې جام شي ودرېږي نو د هغې دلاسې د هغه سرمنې رنګ چې دی هغه تور شي دا خو حال خبرې ده. ها په یو حال جایز دی چې ته د عبرت دپاره قصه وکړي بغیر د نوم اخیستو نه په یو موقع خو چې هغه موقع دې مړي لمبولو ته نږدې نه وي لکه کله داسې نښې په سړي باندې ښکاري د بېدینۍ ښکاره کېږي او موږ په خپله لیدلي دي کله د دیندارۍ نښې ښکاري په مړي باندې نو ته داسې ویلی شي ملګرو ته په نصیحت کې چې موږ یو پیر مړی لمبو هغه بې لمانځه و ما معلومات وکړو دې مونځ نه کوي نو په مخ دا اثرات ښکارېدو دا ته ویلی شي یو موقع باندې او بغیر د نشاندهۍ نه نشاندهي به نه کوي چې هغه پلانې و هغه پلانې و پلانې زوی دا به نه کوي دا ناروا دي دا حرام دي. ښه د هغې نه بعد اولنی کار چې به کم کېږي د مړي سره
او دا راته زه ووایم زما او تا سره به هم دا کېږي. دغه یقین ساتئ، الا دا که چېرته داسې مړه شو چې هلته څوک نه و نو بیا به غسل نه میلاوي، یا که چېرته اوبو کې سړی ډوب شي یا اور کې ریزه ریزه شي یا درندګانې وخوري یا بله هېڅ حادثه راشي، الله دې موږ له ټولو حادثاتو نه ساتي. نو اولنی کار به دا کوي، اولنی کار به څه کوي؟ ما وختي څه وویل؟ هغه وشوه نامنه زنګونانو پورې به یو کپړه واچوي، کپړه به پرې واچوي، د هغې نه بعد به چې بیا کپړې لرې کړي. او ښه طریقه څه ده چې په قینچۍ سره چې پرې کړی شي. بیا به د هغې نه بعد یو کار کوي، هغه دا لږ به دا مړی راوچت کړي، معمولي کینې به نه، معمولي به راوچت کړي او په دې خېټه به ولا ورو ورو لاس ووهي. که څه راوتو ته نږدې نو چې هغه راوځي. الله اکبر. او دا د انسان قصه ده، زه چې داسې انسان به څه تکبر وکړي؟ ما او تا به څه لوی وکړو؟ څه یو موږ؟ یو ورځ به موږ باندې دغه شان راځي، په خېټه به راته خلک لاس راکوي. نو ځکه عجزي کوه چې عزتمن یې، عجزي کوه چې الله ته ګران یې. ورو ورو که څه راوتو ته نږدې چې هغه راوځي، بیا به د هغې نه بعد د سره یو وړه غونته کې ټوټه کپړه هغه پرته وي، د ګس لاس نه به یې تاو کړي او د ده د عورت به په دغې لاس سره وینځي، عورت او د هغې خوا او شازې بغیر د نظر نه ګوري به ورته نه، کپړه کې دننه دی لګیا، ځکه ما خو کپړه پرته ده، دی به دننه لګیا، نو دی به د عورت او د هغې خوا او شا کې چې څه دي هغه به وینځي. د هغې نه بعد به دله اودس سردام وکړي. او دا اودس سردام هله فایده ورکوي انسان له چې پخپله په ژوند کې کړی. په دغه ورځ خو یې موږ ټولو له راکوي، خو که چا نه یې کړی که نه، نو بیا دغه داسې اودس سردام نه دی چې دی پې د آخرت د سختو نه بچ شي. هغه بیا یو داسې دی چې یو عبادت دی، موږ ته ویلی شوي دي، موږ یې کوو، ژوندي یې کوي. بڑا خو ده. نو ځکه اودس کوه مخکې د دې نه چې خلک یې دله کوي، او مونځ کوه مخکې د دې نه چې خلک یې دباندې وکړي. دوه خبرې یادې ساتي. نه عجیبه حال دی د انسان. الله دې زموږ په حال رحم کړي، الله دې زموږ آخره خاتمه په ایمان کړي. الله اکبر. بیا به دله اودس سردام وکړي، بلکل لکه څنګه چې ژوندی کوي. او حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم ام عطیه ته وویل د ښۍ طرفونه به شروع کړي ومواضع الوضوء منها، اودس سردام ځایونه. اودس سردام څه اول موږ څه کوو؟ اودس سردام کې چې خولې ته اوبه اچوي او پوزې ته مړي سره به څه کړي. بعض علما وایي دا به نه کوي او د اوبه دننه ځي. رسول صلی الله علیه وسلم عامه خبره کړې ده. طریقه هغه دا ده چې ته به کپړه لمده کړي، دا به په دې غاښونو په دې خوله راکاږي، شونډو به راکاږي، بس دې کې داسې نه وي چې اوبه ور واچوه، اوبه ته پکې واوړه، بس کپړه دې لمده کړه په شونډو په غاښونو هغه راښکولی شو. دا دې شو لکه دې چې خولې ته اوبه واچوي، پوزې ته ورله بیا لږې اوبه واچوي، وایي که مبالغه نه کوې، معمولي به چې صفا شي. دی نه بعد بله مخ، او که په مخ یې ګیره نو ګیره چې څوک به پوهي او به پوه شي. بیا څنګه چې موږ اودس کوو لاسونه مسحه د سر د غوږونو بلکل څنګه چې اودس دی هغه به وشي. ښه د هغې نه بعد بعضو علماو یو مسله ذکر کړې ده، ذهن ته مې اوس راغله. وایي که د مړي د طرف ویښته غټي دا به ترې واړه کړي، که نوکونه یې غټي دا به ترې واړه کړي. نو په دې څه دلیل نشته، بلکې عقل هم دا وایي او نقل هم دا وایي چې دی خو اوس مکلف نه دی، یعنې ده نه خو الله تپوس نه کوي. بل
مړی ډېر پازابول هم نه دي پکار، ډېر به نه پازابي. کله سړی مړی لامبوي که نه، یعنې زما خو دا تجربه شتي، بعض ملګري بعض خپلوان هغه ټیم کې انسان داسې محسوسوي چې دا زه چې دی اړوم راړوم داسې نه درته تکلیف میلاو شي، لکه نه میلاویږي خو لکه هسې سړي زړه ته داسې راشي، خصوصا چې ته په ډېر مینې ملګری پلاري زوی روري نو هغه سړی ډېر داسې اړولی هم نه سړی په زاړو دی خوب شي. نو د مړي پازابول هم ډېر نه وي پکار، اګر که دی داسې نه ستړی کېږي په دې باندې. داسې ما یو خبره وکړه، هغه شفقت په مړي باندې یاد و. نو که د ترخ ویښته غټي که نوکونه غټي په دغه حال پرېښوده پکار دي، یا برېت یې اوږده شوي کریم رب پسې روان دی انشاءالله دې کې به سره کریم مهربان رب ژوندو باندې دومره مهرباني کوي. دا مړی که توحید په عقیده باندې مړي او مونځ اودسې کوو نو امید دی چې الله به یې وبخي، الله به رحم وکړي. نو اگر که بعض علما وایي چې دا کول پکار دي، ما ته په دې څه دلیل نه دی معلوم چې دا کول پکار دي، ځکه د ډېرو محققینو علماو دا فتوا ده چې دا نه دي کول پکار، او دا مړی څه مکلف ونه دی چې الله ته یې دې تپوس کوي. هم کوم ځای ته رسېدلی وو اودس سردام نه ته فارغه شو، اوس مې اوبه بالټي کې پرتې دي او په هغه اوبو کې ورسره څه دي بیرې پاڼې هغه ورسره ګډ کړې شوي دي، د هغې د لاسه یو زګ هم جوړېږي مزدار. او ما تېر شوي درس کې دا ویلو چې د بیرې پاڼې استعمالول پکار دي، که نه نو بیا صابون شیمپو بل شی هم استعمالولی شي، مقصد د مړي بدن صفا کول دي. اوبه به راوالي، حدیث کې دي چې د ښي طرف نه به شروع کړي، نو په دې ښي طرف به والا اوبه ور واچي، د اوږه سینه لاس په دې به اوبه ور واچي، خپه دې چې دا ښي طرف ټول شو، او بیا به سره ورو ومږي، لاس ته کپړه اچولي یا دستانه پیوسي یا اسې لاس باندې داسې ویې وکړي. بیا چې دې طرف نه فارغه شوې بیا په یو طرف کې الله اکبر په دې یو طرف کې نو دا شا د ښي طرف چې کومه شا ده دا طرف پورې وینځي، بیا بل طرف بیا به بل مخ کې لږ به یې په ډډه کې بیا دا بل طرف وینځي. او که ضرورت یې محسوسېدو نو اوبه ډېرې استعمالولی شي. دی نه مخکې یو مسله هغه زما ذهن نه ووته، د اوبو په بدن باندې اوبو اړولو نه مخکې بوله سر او ګیره وینځي، د ټول بدن باندې چې اوبه اړې د دې نه مخکې بوله کوم ځای وینځي؟ سر او ګیره، دا مخ سر ګیره دا به وینځي، ځکه چې دا مستقل اوبه غواړي او پاکول غواړي. او که زنانې د هغې سر ویښته به کولاو کړی شي او هغه به وینځلی شي. ښه یو پیر اوبه اړول لازم دي، د هغې نه زیات که ضرورت وي نو هغه جایز دي، په هغې کې څه حرج هغه نشته. او په آخري پیر چې په اوبه اړې په هغې کې به کافور ګډ کړي. مونږ فایده ذکر کړی چې د کافور یخ یو خو دې ځمکه کې چې کوم صحیح چینجي مینجي یو شی بل شی نو دوی باندې چې څه وخته پورې دا بین لګي دوی نږدې نه راځي، یو پکې دا فایده. الله اکبر دا مسلې سړی بیانوي او ځان ته د سړي سوچ ځي، دا خبرې سړي ته ګرانې شي. دویمه دا چې دې سره بدن کلکېږي، مړي دا بدن سره کلک شي. دریمه دا چې خوشبو ته ځي الله سره ملاقات، نو چې خوشبو ته روانې. لکه مونږ وایو که نه جومات ته راځي ته د الله سره جرګه کې نو په ښایسته کپړو کې راځه، صفا کپړو کې راځه، خوشبو لګوه. دغه شان دا خو د منزله چې دا خو د الله سره جرګه ده،
عارضي مطلب څه وخت او دغه خو د الله سره ګډ ملاقات دی هغه به د الله سره ګډ ملاقات دی نو ځکه چې خوشبو ترې روانه ورسره دا مسله یاده کوي که د احرام په حالات کې څوک مړي او څوک شیمپو یا صابون استعمالوي د ده په لامبولو کې نو هغه شیمپو صابون به نه استعمالوي چې هغې کې خوشبو دلیل به څه دی هغه عرفات پوره چې سړی مړو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که نو ولا تحنطو روایت کې راځي ولا تمسوه طیبا خوشبو ورنه ورولئ بیا چې کله د دې دغه نه فارغ شي که نه د غسل نه نو بیا به په یو کپړه باندې وچ کړي ویښته د سر د ګیرې په بدن به وله کپړه راکاږي او د هغې نه بعد به کفن ورکړی کېږي کفن کې هم خوشبو لګول مستحبي او د سجدو په ځایونو باندې خصوصا د سجدو په ځایونو په تندي په پوزه دغه شان په ورغو لاسونه د ورغوي چې دي زنګنان د خپو کمې ګوتې چې دي قدمونو چې کوم اطراف دي په دې باندې خوشبو لګول دا مستحب طریقه ده چې دنه خوشبو هغه ځي ښه دا مسله خو موږ ذکر کړې وه که نه چې زنانه له به ویښته درې چونټې کېږي منګز به یې کړي بیا به درې چونټې کړي او شاته به واړولی شي یو مسله دلته کې یو مړي له غسل ورکړی شو او د غسل نه بعد هغه چې وچ کړی دی او د ده د بدن نه سره ووتو بیا به غسل ورکوي نه بیا به له صرف دغه عورت او خوا او شا چې څه دي هغه ځای دی هغه به له صفا کوي خو په دویم پیر بیا پکې غسل نشته بله مسله هغه دا یاده کوي علما وایي مستحب طریقه دا ده چې په کوم اوبو باندې مړي له غسل ورکوي چې دا لږې تړمي ګرمي ولې دې سره د بدن پوش او ګندګي ورسره که څه په بدن باندې څه لګېدلي هغه لرې کړی شي ها داسې هم کېدی شي چې اوبه نه وي نشي کېدی یو سړی مړ شو غسل ورکولو وخت راغی اوبه نشته نو تیمم به کوي دغه شان تیمم به ولو کې څنګه چې ژوند دی بس دا عبادت ته موږ کې دا غسل چې موږ دله ورکوو دا عبادت دی نو دنیا کې چې موږ اوبه به نه وي نو موږ به څه چل کوو تیمم ښه بله مسله یو مړی داسې حال کې دی چې سوځېدلی دی اوبو کې ډوب شوی دی روغ شوی دی چې غسل ورکوي سړی یېرېږي چې د اندامونه جدا جدا نه شي د ده دا سرمن د دې بدن نه لاړه نه شي نو څه به کوې یو طریقه د هغې دا ده چې ته به وګورې که اوبه پې اړولی کېږي نو صرف به پې اوبه ورواړې بغیر د مږلو نه بغیر د لاس لګولو دغې چې الله موږ ته ویلي فاتقوا الله ما استطعتم څومره چې ستا وسي دومره به ته الله بندګي کوې دلته زموږ اوس هم دقه دی چې اوبه واړو ها چا وایي چې یاره اوبه پې هم نشي اړولی داسې حال ورسره شی دی بلکل څه نشو کولی نو بیا به څه چلو کې تیمم به وله ورکړي ها لږې اوبه شتي بعض ځایونه وله انځلی شو او بعض نشو انځلی داسې هم کېدی شي که نه لکه د بدن بره حصه انځلی شو د بدن کته حصه نشي انځلی اوس به څه کوو نو کومه حصې چې انځلی شي په هغې به اوبه ورواړه به صفا کړي د دې باقي حصې د طرف نه به وله تیمم ورکړي ورسېدی بې که نه بله مسله دا یاده کوي شهید ته غسل نه ورکړی کېږي شهید ته غسل نه ورکړی کېږي صحیح بخاري کې روایت دی جابر رضی الله عنه وایي د احد په غزا کې رسول الله وسلم امر وکړو چې شهیدان به د هغوی په وینو کې ښخ کړی شي
او نه هغوی له غسل ورکو نه پې جنازې لمونځ کړه. ښه بله مسله دا یاده کړه، شهید نه مراد کم شهید دی چې هغه د کافرانو سره په مقابله کې مړ شوی، هغه شهید ته مراد دی. ګینې داسې شهیدان نور هم شته او چاته پوښتنې چې مسله یاده ده که نه ده، شهیدان درې قسمه دي. بارک الله فیک. د دنیا شهید، د آخرت شهید، د دنیا او د آخرت شهید. دلالت کې ستاسو په تیز ذهن باندې د دنیا شهید او د دنیا او د آخرت او د آخرت. ها د دنیا او د آخرت شهید دقه دی چې کافر سره مقابله کې مړ شي. دنیا کې په ده باندې د شهید احکام جاری کیږي، غسل نشتی، کفن نشتی، جنازه نشتی. آخرت کې هم دل الله د شهید اجر ورکړي. د آخرت شهید او دنیا کې نه، لکه حدیث کې راځي چې څوک د خېټې په بیمارۍ مړ شو دی شهید دی، څوک اوبو کې ډوب شو مړ شو دی شهید دی، اور کې وسوځېد دی شهید دی، زنانه بچی کېدو دا مړه شو ده شهیده ده، دیوال پرې راولېدو مړ شو دی شهید دی، څوک د خپل مال دفاع کوي بای کې مړ شو دی شهید دی، د خپل عزت دفاع کوي بای کې مړ شو دی شهید دی. دا هم شهیدان دي، خو دا د دنیا شهیدان نه دي، دا د آخرت دي. آخرت کې ور الله د شهیدانو اجر ورکوي، خو دنیا کې په دوی باندې د شهیدانو احکام نه جاری کېږي. دله به غسل هم ورکوي، دله به کفن هم ورکوي، په ده به جنازه. او د دنیا شهید صرف هغه ریاکار چې جهاد یې کوو د ځان خو دپاره، نو دی په دنیا کې شهید دی. ولې په دنیا کې ولې شهید دی؟ ځکه چې موږ ته خو د زړه پته نشته، نو موږ نه دله غسل ورکوو، نه کفن، نه به جنازه کوو، نو موږ وایو چې یاره شهید شوی دی ظاهره کې، خو الله ته خو پته دی چې نه دی، نو ځکه آخرت کې دی شهید نه دی. نو دا غسل چې به نه ورکړی کېږي دا کم یو شهید ته؟ د دنیا او د آخرت شهید ته، هغه ته به غسل نه ورکړی کېږي. انشاءالله روان درس کې او باقي مسایل بیانو، او ډېر مسایل پاتې دي چې څوک حقدار دی چې مړي له غسل ورکړي په خپلوانو کې، او بیا ښځه خاوند یو بل له غسل ورکولی شي او که نه، او ښځه عامو خپلوانو له غسل ورکولی شي چې کوم د هغې په محارمو کې، او آیا سړی هغه زنانو له غسل ورکولی شي چې هغه د هغه په خپلوانو کې، او داسې نورې ډېرې مسلې او انشاءالله روان درس کې بیانو. رب العالمین دې زموږ اخره خاتمه په ایمان کې، او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي، او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله موږ په قرآن او په حدیث باندې او په دین باندې مضبوط یو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.